پکار باندې شي مینا د کتاب او د قلم د عمر تندې ماته کړه د پوهې په زمزم د عمر په ګران هیواد افغانستان کې د اسلامي نظام تر حاکمېدو را پدې خوا اسلامي امارت په ټول توان د هیواد بیا رغاونې سولې او پرمختګ لپاره مټې رانغښتي او په دې برخه کې د پاموړ لاسته راوړنې درلودلې دي. لکه څنګه چې د افغانستان مجاهد ملت په خپله فولادي اراده د نړۍ تر ټولو زبرځواک او د هغوی د متحدینو په وړاندې د جهاد سپېڅلې مبارزه خپله وجیبه ګڼله. نن د هیواد بیا رغاونه او د افغانستان د مظلوم ولس ذهني روزنه او هغوی ته په اسلامي چاپیریال کې د انساني ژوند زمینه برابرول خپل مسؤلیت ګڼي. د افغانستان مجاهد ولس بشمیره تنکي ځوانان نظرانه کړل څو د دوی پاکو وینو رنګ راوړ او د هیواد له پاکې خاورې د اشغال لمن ټوله او په ټول افغانستان کې اسلامي نظام حاکم شو. د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه او چارواکو هیله او هڅه همدا ده چې د ولس هغه ارمان چې په افغانستان کې د اسلامي نظام حاکمیت او د خپلواک آباد او په خپلو پښو ولاړ افغانستان لیدل وي پوره کړي او د پرمختللي افغانستان په لیدو د دوی سترګې یخې شي. د افغانستان ضعیف اقتصادي حالت او له بل پلوه د نړیوالو ظالمانه بندیزونه هغه موارد دي چې که د نړۍ په بل هر پرمختللي هیواد دا شرایط او حالات تپل شوي وای هغه هیواد به له ستر بشري ناورین سره مخ و. خو د الله تعالی په فضل د اسلامي امارت په هڅو او د عاقلانه پلانونو په پایله کې نه یوازې دا چې اقتصادي حالت تر ډیره کنټرول شوی بلکې په همدې وضعیت کې سترې ودانیزې پروژې پلي شوې دي او په سلګونو نورې وړې او غټې رغنیزې پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. همداشان د پوهنې په برخه کې دومره کار شوی چې په تیرو 4 لسیزو کې ساری نه تر سترګو کېږي. دا چې د علم له حصول پرته د یوه هیواد پرمختګ ناشونی دی همدې اصل ته په پام سره اسلامي امارت د جهاد په بهیر کې سره له دې چې سخت جنگي شرایط وو خو د پوهنې برخې ته یې ځانګړې پاملرنه درلوده او په دې برخه کې د پوهنې تر نامه لاندې یوه کمیسیون فعالیت کاوه. له کومه وخته چې اسلامي امارت په هیواد کې حاکم شوی لکه د نورو برخو په څیر یې په هیواد کې د علم او پوهې برخې ته ځانګړې پاملرنه کړې. په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودلې دي او دا هڅې په هیواد کې د عصري او دیني علومو د معیاري کولو لپاره په چټکۍ سره روانې دي. د هیواد لرې پرتو سیمو ته چې کلونه یې وګړي د زده کړو له نعمت څخه بې برخې وو د چټکو زده کړو د سیمه ییزو ټولګیو جوړول د دیني او عصري علومو د زده کړې په موخه د سلګونو ښوونځیو او مدرسو جوړول او د دې بهیر دوام د پوهنې وزارت ته لاسته راوړنو بیلګې دي. که په هیواد کې د پوهنې د کاروان 2 کلن مزل ته پام وکړو دومره کار چې د پوهنې په برخه کې د اسلامي امارت تر حاکمیت را پدې خوا شوی بیلګه یې په تیرو 100 کلونو کې نه لیدل کېږي. د فعالیتونو ته په کتو په دین هیواد او علم مین ولس چې کلونه یې د سولې او علم زده کړې هیلې په زړونو کې وي اوس چې دوی ته د دیني او عصري زده کړو مناسب او خوندي چاپیریال رامنځته شوی په ډیره مینه او شوق یې ښوونیزو مرکزونو ته مخه کړې او په یادو ښوونیزو مرکزونو کې په زده کړو بوخت دي. د دغه ښوونیزو مرکزونو له ډلې مو د کابل ښار په شمالي څنډه کې پروت د کابل عربي دارالعلوم ښوونیز مرکز ته سر ورښکاره کړی څو په دې مرکز کې د زده کړو له بهیر او هغه اسانتیاوې چې اوس مهال د دغه مرکز د کوونکو ته برابرې شوي دي لیدنه وکړو. د کابل عربي دارالعلوم له نن څخه شاوخوا 130 کاله پخوا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د کابل ښار په شمالي برخه د خیرخانې په سیمه کې جوړ شوی. له دې ښوونیز مرکز څخه تر دې مهاله په زرګونو علما فارغ او د ټولنې خدمت ته وړاندې شوي دي. اوس مهال په کابل عربي دارالعلوم کې په زرګونو نارینه او ښځینه زده کوونکي د عصري او دیني علومو په زده کړه بوخت دي. د دې ستر ښوونیز مرکز چارواکي وایي چې د پوهنې وزارت په ځانګړې پاملرنه او د دوی د هڅو په پایله کې د کابل عربي دارالعلوم په بڼه او درسي کیفیت کې د پخوا په پرتله مثبت بدلون رامنځته شوی دی. له همدې امله زموږ ډیر شمیر هیوادوال د ښوونیز مرکز ته مراجعه کوي څو دلته شامل او خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. خو باید یادونه وکړو چې دا ښوونیز مرکز د ډیرو زده کوونکو د جذب وړتیا نه لري. دې مدرسه کې الحمدلله په دینی بخش کې او په عصري بخش کې
په دواړو لحاظونو باندې الحمدلله دارالعلوم ډیره مجهزه ده او ډیره اماده ده او الحمدلله د معارف له طرف نه تعلیمات له طرف نه ډیره زیاته ورته مثلا توجه ده او دلته موږ الحمدلله ښه مسلکي او ښه فني استادان لرو. دلته تقریبا هم د ذکورو بخش ده او هم د اناسي او د مطلب بخش ده. د ذکورو په بخش کې یعنی د نارینه او محصلینو او متعلمینو شاګردانو تعداد تقریبا برابر له سره 1500 14 تعداد خالص د مطلب ذکور دي او 815 د مطلب د اناسي او د خزینه او د مطلب په بخش کې موږ محصلین لرو. همدارنګه الحمدلله موږ یو شعبه حفظ لرو چې هغه شعبه حفظ د مطلب ډیره ماشاءالله فعاله ده. یو سلاتیا قریب د مطلب دومره محصلین شاګردان لرو صرف په شعبه حفظ ناظره کې او په شمول د 15 شعبو باندې تر شپږو شعبو پورې مو هغه شعبې لرو. هغه الحمدلله ډیره فعاله دي. د اول صنف نه تقریبا تر لسم صنف پورې د نوو عصري تعلیم د مطلب سي د وخت هم ضرورت ده او د نی بخښم د هغه په ډیره تمامه توجه سره او د خو قابل استادانو په حیاتي کې او دغه په مسری کې او دغه په تعلیم کې الحمدلله موږ شاګردان ته تعلیم ورکو چې هغه په عصري بخش باندې هم مکمل ده او په دینی لحاظ باندې ملاول تر رسمه پوري او د رسم نه بعد بیا تقریبا تر 14 پوري بیا موږ اختصاصي درسونه لرو چې هغه په دینی علومو باندې مطلب شامل دي موږ سمپونه نو تر ماشپنه پوري دا درسونه دي او له ماشپنه نه بعد بیا طالبان څه آرام کوي بیا تقریبا د درو بجو نه بعد بیا په مثلا عصري بخش کې لکه انګلیسي او دا رقم د کمپیوټر درس او همدارنګه مثلا عربي زده کړې د عربي خصوصي درسونه تقریبا تر ماښامه پورې بیا د موږ شاګردانو ته د دغه تعلیم ورکو او زده کړې ورته ورکو. الحمدلله د امارت اسلامي پر اتک سره په ټول ملک کې په ټول نظام کې الحمدلله ډیر بدلونونه او ډیر ترقی راغلي دي خاص کر په ټولو دینی مدارسو کې ځکه د علماو او د مشرانو ورته خاص توجه ده او بیا په ټولو مدارسو کې خاص توجه ده مطلب دارالعلوم عربي کابل ته او همدارنګه لکه دارالعلوم امام ابو حنیفه ده او دغه سي دارالحفاظ او باج نور د مطلب نامتو او مشري مدرسې دي چې د ملک په سطح باندې مدرسې دي په دغه کې خدای مطلب دي توجه هم د عبدالته خاص کر ډیر بدلونونه راغلي دي نو هغه زه د مختصر ډول د مطلب تاسو واضح کوم چې علما سم الحمدلله خپل مسؤلیت هر وخت د مطلب دی مسؤلیت د مطلب ډیر ورته متوجي دي خو لیکن په دینی مدارسو کې لکه دارالعلوم عربي کابل په دې کې د مطلب د مصر د استادانو او د ملګرو په همکارۍ باندې او د امارت په خاص توجه سره پرځندلته استادان چې دغه په ازریو کې ډیر مثبت بدلون د مطلب راغلی ده بلکې دا درته وایم چې دی یو نه تر 90% پورې الحمدلله په دې کې د مطلب تغیر راغلی ده د شاګردانو حاضری او غیر حاضری د مخ کې د په کامله توجه سره نه وي دا مطلب اوس چون کې بالکل کزدا درته وایم چې الحمدلله موږ په مدرسه کې ډیر کم تعداد د مطلب غیر حاضرین لرو بلکې د یو نه تر 90% پورې الحمدلله په کې بدلون راغلی ده او نصاب الحمدلله دا یو ځانګړی یو خاص نصاب چې د مطلب د وخت ضرورت بل کېدل په کې دا مطلب داسي ابل په شاګردانو باندې خاص اخلاقی تور د باندې او د ته تربیت او د تعلیم او د نظام او د خصوصیات او د ته مطلب د تعلیم پیش کول او د ته مطلب د خدمت کول تقریبا به ډیر زیات پرمختګونه او بدلونونه په دې وخت کې اوس الحمدلله د علوم کې راغلي دي. د ښاغلي نعماني په وینا تر دې وړاندې به ډیر شمېر هیوادوالو د زده کړو ترلاسه کولو په موخه نورو هیوادونو ته مسافرت کاوه خو اوس د الله تعالی په فضل او د پوهنې وزارت په هڅو دا ستونزه تر ډیره بریده حل شوې او په کور دننه د لوړو دیني او عصري زده کړو زمینه برابره شوې ده. نور مو هیوادوال نه دي اړ چې د زده کړو په موخه بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. الحمدلله چونکې علما خو هر وخت دا مطلب د خپل دیني علومو د حاصلولو لپاره ارجه د مطلب د غړ سفرونه کوي ځکه هغه یو له فیض او برکت نه خالی نه وي خو اما چونکې کله چې د موږ تاسو خپل ملک الحمدلله خود کفا حاصلو او الحمدلله هغه الله تعالی جل شانه د جنگونو او د مشکلاتو او د پریشانیو نه د مطلب د اخلاص کړ او نور د الله پاک په دې نظام ته د مطلب تسلط او حاکمیت الله تعالی ورته نصیب کړي نو خاص کر د موږ په مدرسو کې دومره د مطلب یعنی بدلون په دې لحاظ باندې راغلی ده چې مخکې به څونه یعنی تقریبا په سل کې به 90% علما او د مطلب یعنی هجرت به کاوه او خارجي ممالکو ته او نور ممالکو ته بیرون ممالکو ته به سفر کاوه یعنی اوس تقریبا څومره موږ ورته ګورو لکه اوس په دې مدرسه کې د مطلب مخکې لیلیه نه ولا وشون کې دلته الحمدلله 1500 د مطلب طالبان له سره لیلیه دي د شپې له خوانه تاسو هغه لري د نږدې نه ملیدنه وکړه دوی ته الحمدلله یعنی د نظام د خد درس او د خد تعلیم او د خد رهایش او د خد خوراک په لحاظ باندې لکه دا مدرسه د نور مدرسو کې الحمدلله دومره تحولات راغلي دي یعنی کدا درته وایم سي اوس تقریبا یعنی طالبان هغه سفر نه کوي لکه په خاص بده کوم
سفرونه کول یعنی د یو نه تقریبا تر 80% پورې داسې وبله چې یعنی تقریبا د طالبان شاګردان له موږ سره وزدلي دي الحمدلله په خپل ملک دي نو تر ډېره حده پورې ان شاء الله نور موږ مزید کوشش وکړو د دې په تعلیم په ښه تربیت باندې کېدای شي الحمدلله د موږ خپل ملک دا مطلب د طالبان لپاره په هر لحاظ باندې خودکفاسي او د دې په ضرورت ان شاء الله او نور وجه ته بیانوي بلکې د نوري دنیا شاګردان به دلته راځي ان شاء الله دلته به علوم حاصلوي او دلته به ان شاء الله تعالی هغه دینی او عصري په هر لحاظ باندې د موږ تاسو خپل ملک ان شاء الله تعالی د دې لپاره کافي وي. ښاغلی نعماني زیاتوي چې د پوهنې وزارت له لوري وخت په وخت د دوی له ښوونیزو فعالیتونو او برنامو څارنه کیږي او د دوی ستونزو ته په خپل وخت رسیدګي کوي. د کابل عربي دارالعلوم ښوونکي هم په دغه ښوونیز مرکز کې د تدریس له بهیره خوښ ښکاري. په ډېره مینه او لیوالتیا سره خپل درسي پروګرامونه پر مخ بیایي. ښوونکي وایي په ښوونیزو مرکزونو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو چې د هیواد راتلونکي په دوی پورې اړه لري او د دوی روزنه د ښوونکو مکلفیت دی. ښایي چې ښوونکي له زده کوونکو سره داسې چلند وکړي لکه له خپلو بچیانو سره او خپل زده کوونکي په اسلامي روحیه داسې وروزي چې په راتلونکي کې د هیواد او مظلومو هیوادوالو د خدمت جوګه شي. از جریان تدریس ما الحمدلله 100% راضی هستیم. به خاطر از این 100% راضی هستیم که آنچه که بنا به عنوان یک مسلمان و یک انسان متعهد به این ملت به اولاد این ملت به ارتباط زمامدارا و حکومت روایی این ملت متعهد هستیم تعهد دادیم که الله متعال میفرمایند که وکونوا مع الصادقین شما هم راست باشین هم با انسانهای راستکار با نظام راستکار همکار بوده باشین. بنابراین الحمدلله 100% راضی هستیم با وجود ای که ناملایمت ها و مشکلات ها فرارای درس و تعلیم در کشور ما وجود داره ولی ما در حد توان آنچه که در توان داریم برای تعلیم و تربیه ثابت و سالم اولاد کشور متعهد و آماده هستیم. وجداناً زحمتی را که میکشیم نظر به توانی که داریم از اوی لحاظ 100% راضی هستیم. ما باید در پهلوی از این که مفسر قرآن هستیم باید پیلوت هم باشیم. در پهلوی از این که مفسر قرآن جور میکنیم یک انجینر قوی باید باشه. در پهلوی از این که ما ای را دانشمند دین جور میکنیم درست یک انجینر تکنولوژیست قوی باید باشه. ما از شاگرد خود طوری یک شاگرد تربیت کنیم به این ملت کشور تقدیمش کنیم که استعداد و توان همه کارا را داشته باشه در همه ابعاد. اگر براستی دولت توجه کنه و قانونای علمی توجه بکنه فامیلا توجه کنه و خود شاگردی که میایه به هر طرف یا مدرسه یا مکتب یا پانتون اینا احساس مسئولیت بکنن که بله ما هستیم مسئول برابر این ملت. الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. از دولت گرفته تا والدین گرفته تا استاد گرفته تا شاگردا گرفته اما در قبال این ملت مسئولیت داریم و آرزوی ما امی است طوری ما در افغانستان تعلیم و تربیه را ارتقا بدیم که بتانیم همه ضرورت‌های تعلیمی و تحصیلی این ملت را با طور برابر بکنیم که با معیار بین المللی باشه و البته ای به میسه قوه ارتباط میگیره. نو خلاصه به درته وایم چې دغه مونږ ته چې رالیږي نو مونږ دا لکه د خپل اولادونو په شان ته باید وګڼو الحمدلله او دوی د هر نګاه نه دې سره باید خواري وشي یو د دې چې روحیه قوي شي او بل دغه کتابونو باندې په درسونو باندې پوه شي نو دا زموږ مسؤلیت دی چې دوی باید هم تربیه وشي او د لکه هغه آموزش او پرورش چې وایي نو دواړو کې الحمدلله زموږ په دې کې سعی او کوشش دی چې دوی تکړه شي او د پاینده کې جامع ته او مستر جوړ شي د خدمت. نو الحمدلله زموږ خو دغه درس چې انتخاب کړی دا هغه د خپل شوق هغه فطري شوق دی چې زموږ کله چې خپل هم درس ویلو نو په دې عقیده باندې چې دغه دین زده کوو بیا به خلکو ته رسو او الحمدلله په دې مدرسه کې موږ ته الله رب العزت د تدریس زمینه مساعده کړې ده په دې باندې خوشاله یم. نو دا غزما ذاتی شوق دی کنه په ډیر ځونه کې کولای شي چې نور وظیفې اجرا
خو لله الحمد موږ د تدریس طرف ته توجه کړې ده، دا خپل ذاتي شوق باندې دا کار او ځکه چې کله چې یو عمل د شوق دغه فطري شوق خپل وي نو هغه کې به سړی خواریم ډېره کوي او دا الحمدلله کې موږ ثواب ګڼو چې د کله د کور نه راځو نو په نیت د عبادت راځو، چې هلته مدرسې ته ځو دغه د دین زده کړه او د دین ښودنه د عبادت دی. نو بیا په دې کې الحمدلله ټول استادان خپل اخلاص کوي، د هر سړی د خپل توان په اندازه باندې خپل اخلاص کوي. اسلامي امارت سره بدلون داسې راغلی دی چې یو خو د هلکانو کې یو روحیه غوندې ده، توجه د امارت اسلامي زیاته د مدرسو ته، ځکه چې بله ورځ وزیر صاحب راغلی و، په خپله وزیر صاحب په دا 14 کلو کې دلته راغلی، ما د مدرسې کې هم درس شروع کړی، نو چېرته وزیر نه چې هغه معین هم نه دی راغلی، یو رئیس هم د وزارت نه دلته کله نه دی راغلی، که راتله هم دا حیاتان به راتله په ټیټه سطحه باندې. خو لله الحمد تقریبا دا یو څو میاشتې کېږي چې والي د کابل راغلی دی، بیا ورپسې معین راغی، خپله معین راغی او دلته رئیس د مدارسو هر وخت راځي او وزیر صاحب په خپله راغی، موږ سره وعده وکړه چې زه بیا راځم د شاګردانو ته هلته زده کوونکو ته خبرې مو کړې، واضح وکړ، نو دا خپله یو روحیه ورکوي شاګردانو ته چې موږ دومره مهمه سو چې وزیر موږ څنګ کې راځي دلته. نو دې وجه نه تغییرات راغلي، لله الحمد نصاب کې هم څه تغییر راغلی دی، نو تغییرات راغلي په درس کې. یادښوونکي د هیواد د بچیانو په سالمه روزنه کې د زده کوونکو خپل کوښښ او د کورنیو ونډه مهمه بولي او زیاتوي چې کورنۍ هم باید د خپل اولادونو په روزنه کې برخه واخلي او د زده کړو ترلاسه کولو په موخه یې ښوونیزو مرکزونو ته ولیږي. د دې ټولو ترڅنګ په ورځنیو درسونو کې له خپل اولادونو سره مرسته وکړي. په ښوونځي او مدرسو کې زده کوونکو ته د سالم زده کړیز چاپیریال رامنځته کول د پوهنې وزارت یو له اساسي دندو څخه شمیرل کیږي. له نیکمرغه پوهنې وزارت د برخې ته هم پاملرنه کړې او د خپل توان تر کچې هڅې کیږي چې د هیواد بچیانو ته د زده کړې سالم چاپیریال رامنځته کړي. کابل عربي دارالعلوم د هیواد د بچیانو د فکري روزنې ترڅنګ زده کوونکو ته داسې چاپیریال رامنځته کړی چې دوی وکولای شي په ښه توګه زده کړې وکړي. په دغه عربي دارالعلوم کې د زده کړو ترڅنګ زده کوونکو ته د بدني روزنې په موخه ورزشي لوبغالي هم جوړ شوي دي چې زده کوونکي په ټاکل شوي وخت کې په دغه لوبغالو کې په بېلابېلو سپورتي لوبو بوخت وي. همدارنګه د دارالعلوم هغه زده کوونکي چې له ولایاتو څخه د زده کړو لپاره راغلي دوی ته د ژوند ښه چاپیریال رامنځته کړی دی. دغه زده کوونکو لپاره مجهزه لیلیه موجوده ده او دوی ته د آرامه ژوند د تیرولو ټول اړین امکانات برابر شوي دي. د لیلیې زده کوونکي تر زده کړو وروسته په منظم ډول په طعامخونه کې راټولیږي. د ډوډۍ تر خوړلو وروسته خپلو خوبخونو ته ځي او هلته د خوب او آرام ترڅنګ د ورورولۍ په فضا کې په مطالعه او د درسونو په تکرار بوخت وي. یاد زده کوونکي د زده کړو په بهیر کې ځینې فرهنګي فعالیتونه هم ترسره کوي. د کابل عربي دارالعلوم زده کوونکي چې له ډېرې مودې د زده کړو ترلاسه کولو ارمان په زړه کې درلود، اوس چې ورته د زده کړو زمینه برابره شوې خوښ دي او د هیواد راتلونکي ته هیلهمند دي. دوی وایي چې پخوا ورته د زده کړو ښه زمینه نه وه برابره، خو اوس چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره شوې په ډېره مینه او شوق سره خپلې زده کړې کوي. الحمدلله موږ د دارالعلوم عربي کابل د زده کړې له بهیر نه سل په سلو کې راضي یو او الحمدلله سکال نسبتا نورو کلونو ته بهیر له زده کړې نور هم ښه شوی دی او موږ د بهیر له درس ته الحمدلله ډېر راضي یاست. له اسلامي امارت د راتګ سره زموږ د درسو په بهیر کې تفاوت ډېر راغلی. اول خو دا په نصاب کې تفاوت راغی چې د سابقه نصاب و هغه بعض شاګردان له سویې نه لږ زره پورته و او د امارت د اسلامي د راتګ سره سم نصاب لږ زره راټیټ شو او اوس ټول شاګردان له دې نصاب نه خوښ دي او راضي دي او نصاب درسونه الحمدلله ټول ښه روان دي او هغه غیر حاضریان په درسونو کې نشته دي او له اسلامي امارت څخه موږ راضي. د هیواد راتلونکي ته موږ هیلهمند ډېر یاستو. اگر داسې د اوس چې کوم کارونه روان دي د تحصیل او د درس په باره کې که دغسې روان اوسي موږ راتلونکي ته ښه امید لرو چې ترقي وکړي او پیشرفت به وکړي. پیغام مې نورو ځوانانو ته دا دی چې راځئ ټول لاس یو کړو او له خپل د هیواد سهم واخلو، درس ووایو او نورو هیوادو ته خدمت کول نه بهتره دا دی چې خپل هیواد ته خدمت وکړو او خپل هیواد آباد کړو. الحمدلله رضایتم 100% است و همچنان رضایت همه محصلین، چون
نصاب درسی دارالعلوم نصاب هست که همچنان نصاب خوب و عالی و همچنان شیوخ العظام که به ما درس میده استادان هستند که همشان دکترا و ماستری در رشته خود دارند. یک شاگرد در قدم نخست اول باید الگوی خود را صحابه کرام را بگیره، چون صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین الگویشان رسول الله صلی الله علیه و سلم است، چون الله متعال در قرآن عظیم شان صفت رسول الله صلی الله علیه و سلم را میکنه که و انک لعلی خلق عظیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم دارای اخلاق نیک است. باید شاگرد اول در قدم نخست اخلاق نیک داشته باشه، دوم پابند به حصول و مقررات امو مکان درسی که می داشته باشه را به او مقرر باشه. د دیني ذکر خو اول نظم دیني ذکر سره ډېر مینه و زه چې کله وړکای وم تقریبا زه به کلانو چې ما دیني ذکر شروع کړی دي اول نه سره مینه خو اول وخت کې غلط دومره موږ ته دومره د زمينه برابر نه و اوس الحمدلله اوس زمينه مرته برابر ده او درسونه هم وایو دلته خو موږ ته ډېر امکانات برابر دي ډېر سہولتونه او د ذکر له بهیر نه هم ډېر خوشاله یو ځکه چې موږ د خپل استادان په خپل وخت رسیدګي کوي درسونه راته وایي زموږ درسونه کوم مشکل غره ته په خپل وخت حل کوي ذکر خو کول خو زمينه برابر او داسې نه برابر لکه اوس سره کوم زمينه برابر ده ځکه هغه وخت مشکلات یې خو به امن نو زموږ هیواد کې او بل دا چې کوم طالب موږ سره مدرسه کې کوم شاګرد هغه چې ځان په سترشونه طریقه باندې برابر کړو مثال ګیره به پرې کوي فاج به لونګي به ویلو د غل بر ډېر مشکلات زموږ استادان زورول موږ زوردل کې خو اوس الحمدلله د امارات پر تک سره موږ ته ډېر پر زمينه برابر ده په هنده کې همدا هیله ده چې زه زده کړم کوم او خپل هیواد ته خدمت وکم او یو ښه عالم ځان جوړ کړم زونه ته دا پیغام د شرا دي درسونه دی وای ځکه چې اوس ډېر ښه زمينه برابر دی ته د خپل فرصت نه دوی باید سم استفاده وکړي او زده کړو کې چې درسو آینده کې د خپل هیواد لپاره یو خدمتګار جوړ شي. د کابل عربي دارالعلوم د زده کوونکو په شونډو د خوښۍ موسکا د دوی د ښې راتلونکي زیری ورکوي. په افغانستان کې د امن ډاډمنه فضا او له علم او پوهې سره د اسلامي امارات او هیوادوالو ډیره مینه دا هیله پیدا کوي چې د هیواد راتلونکي به ان شاء الله د اسلامي نظام تر سیوري لاندې او د مجاهد ملت په پولادي اراده او مټو د پرمختګ او ښېرازۍ تر لوړو څوکو رسیږي. ګران افغانستان د تاریخ په اوږدو کې په ځلونو له سختو ازموینو سره مخ شوی، مګر د الله تعالی په فضل او غیور ملت په بشمیره فداکاریو له هرې ازموینې او توپان څخه سرلوړی راوتلی دی. دا ځل به هم الله جل جلاله ټولې ستونزې د افغانانو په مټ حل کړي او لرې نه ده چې ګران افغانستان به د نړۍ په کچه د پرمختللو او سرلوړو هیوادونو په ډله کې راځي. قدرمن اوریدونکو د کابل عربي دارالعلوم په اړه چمتو شوی راپور تر همدې ځایه و. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تر څو به د جهل پاتور تم کې ترایتم د عمر تندې ماته کړه